سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه دریمه ورځ هم پیل شوې ده چې افغان لوبډله توپونه کوي. خپل درې لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. حشمت الله شاهدي او رحمان الله ګربز لوبه ترسره کوي. رحمان الله ګربز 24 منډې تر دا مهاله جوړې کړي دي. حشمت الله شاهدي بیا 53 منډې جوړې کړي دي. افغان لوبډلې په لومړۍ پړۍ کې ډېره خرابه ناکامه توپونه ترسره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 153 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان لوبډلې په ګټه ابراهیم ځلاند 53 منډې جوړې کړې وې. کریم جنت 1 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې. نور لوبغاړي مکمله ناکامه شوي وو او پرله پسې خپلې ویکټې د لاسه ورکړې وې. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې د آیرلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د افغان لوبډلې په ګټه ضیاءالرحمن 15 لوبغاړي وسوځول، نوید ځدران 3 لوبغاړي وسوځول، داسې ظاهر خان او نجات مسعود بیا یو لوبغاړی وسوځوي. د آیرلینډ لوبډلې بیا په لومړۍ پړۍ کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې 263 منډې جوړ کړې. خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړله. اوس افغان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا توپونه کوي چې د آیرلینډ لوبډلې څخه 24 منډې مخکې والی لري. تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دویمه پړۍ کې آیرلینډ لوبډلې ته څونه هدف کېږدي؟ تاسو دعاګانې کوئ چې د آیرلینډ پر وړاندې یو ستر هدف کېږدي او دغه لوبه افغانستان وګټي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.